د برازیل څخه به تاسې امریکا ته په کم ډول راځئ؟ نو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې برازیل افغانانو ته بشردوستانه ویزې ورکوي، ویزټ ویزې ورکوي. نو دا چې ویزټ ویزې تاسې د کومو هیوادونو څخه تاسې اخیستلی شئ. نو دې په اړه مکمل الریډي زما ویډیو په یوټیوب کې موجوده ده، نو تاسې کولی شئ هغه ویډیو ته تاسې مراجعه وکړئ. نو ځکه چې اوس مهال د بشردوستانه ویزې چې کوم یو دي په د برازیل دپاره دې باندې ډېر زیات هجوم دی، خو بیا هم تاسې کولی شئ دا د بشردوستانه ویزې تاسې واخلئ. کوم چې مخکې انټرویوګانې ورکړي دي نو هغوی ټول په پینډینګ کې دي، هغو ته هم ویزې ورکوي. خو اوس نن په دې باندې غږیږو چې تاسې د برازیل څخه امریکا ته په کم ډول باید تاسې راشئ. نو مکمل معلومات نن تاسو سره زه شریکوم. نو ویډیو تر پایه پورې تاسې تعقیب کړئ. نو دغه ویزټ ویزا چې کوم مخکې ما تاسو سره یادونه وکړله د برازیل د ویزټ ویزا، نو مکمل دې په اړه ما الریډي ویډیو جوړ کړې ده. نو تاسې کولی شئ دغه ویزټ ویزا تاسې د دوبۍ څخه، د قطر څخه، د سعودي عرب څخه، د کویت څخه چې د برازیل سفارت په دغه مملکتونو کې موجود وي، نو تاسې کولی شئ چې دغه مملکتونو څخه تاسې د برازیل ویزا تاسې واخلئ. او بله خبره دا ده چې که څوک تاسې په برازیل کې کوم څوک ولرئ، نو هغوی کولی شي تاسو دعوتنامه ولیږي. نو په دعوتنامه باندې هم تاسې کولی شئ چې د دوبۍ څخه، قطر څخه، د دغه هیوادونو څخه تاسې د برازیل سفارت ته تاسې هغه دعوتنامه ویسئ او هغوی بیا تاسو ته ویزا درکوي. خو د پاکستان او د ایران څخه نه درکوي. نو تاسې ځان مه په عذابوئ. نو دغه دوه هیوادونو کې تاسو د برازیل په دعوتنامه باندې البته په دغه دوه هیوادونو څخه تاسو ویزې نه درکوي، ځکه چې اکثرو هلکانو ما سره تماس ونیو، هغو دعوتنامې درلودلې. نو چې کله په برازیل کې دعوتنامه جوړیږي نو هلته مملکت منشن کیږي چې تاسې د کوم مملکت څخه تاسې غواړئ چې دغه دعوتنامه تاسې کوم مملکت څخه تاسې پروسس کوئ. کوم چې د برازیل سفارت چې په پاکستان کې دی، که چېرته پاکستان ورته وي نو هلته پاکستان منشن کوي، که چېرته ایران تاسې وغواړئ هلته ایران منشن کوي. نو تاسې دواړه دغه مملکتونه تاسې مه منشن کوئ. تاسې قطر منشن کوئ یا دوبۍ منشن کوئ، چې هلته تاسې په اسانه ډول باندې تاسې کولی شئ چې دغه ویزې تاسې واخلئ. او دغه ویزې هم چې بار بار ما په ویډیوګانو کې یادونه کړې ده چې کله کوم څوک په برازیل کې اوسیږي نو دغه دعوتنامه چې تاسو ته لیږي، هلته کوم یو دفتر چې ده هغه سنټانا په نوم په براز ښار کې هلته دې ورشي، دا هغه ځای نه باید دعوتنامه تاسې واخلئ. نو نور دفترو څخه مه اخلئ چې هغه نه چلیږي. نو اوس راځم دې پروسې ته چې تاسې په کوم ډول باندې تاسې کولی شئ چې کله تاسې د برازیل ویزا تاسې واخیسته نو برازیل ته تاسې ورسېدئ. نو اول دې نه مخکې چې دا خبره وکړم، نو د پرواز په اړه هم باید زه وغږېږم. نو پرواز تاسې اکثر افغانستان نه کوي، افغانستان څخه مه کوئ، ډېر زیات قیمت راځي. افغانستان څخه تقریبا 1900 ډالر تاسو نه اخلي برازیل پورې. که چېرته تاسې د ایران څخه ټکټ وکړئ 800 ډالر، که چېرته پاکستان څخه تاسې ټکټ وکړئ برازیل پورې نو 1000 ډالر، 900 ډالر. نو داسې مصارف تاسو باندې د افغانستان څخه مصارفات ډېر زیات دي. نو کوشش وکړئ چې د ایران څخه راشئ. نو چې کله تاسې ویزا واخیسته نو فلایټ هم وکړو، برازیل ته تاسې ورسېدئ. نو چې برازیل ته تاسې ورسېدلی نو تاسې کولی شئ د امریکا ویزې دپاره تاسې اپلای وکړئ. نو دغه یو غټ اپشن ده تاسو سره. نو د امریکا ویزې دپاره تاسې کولی شئ په برازیل کې تاسې اپلای وکړئ. نو دا چې څه رقم اپلای کوئ، نو کوم ډاکومنټ په دې کې ضروري دي. البته په دې کې یو بل مهم اپشن ته زه راځم چې په دې کې 2 کټګوري خلک موجود دي چې کله برازیل ته ورسیږي، چې کله امریکا ویزې دپاره اپلای کوي. نو لومړی کټګوري کې هغه کسان دي چې هغوی ایسایوي کیس لري. نو ایسایوي کیس چې کوم یو دی هغه په افغانستان کې ډېر خلک دي چې تر اوسه هغه پروسه یې پاتې ده، تقریبا کلونه ورته منتظره دي، تر اوسه نه کوم ځواب راغی، سیستم یې هغسې سردرګم پاتې ده. نو که چېرته دا خلک د برازیل ویزا اخلي او برازیل ته راځي نو کوشش دې نه کوي چې قاچاقي لاړ شي، نه دا خلک دې کوشش کوي. او بله کټګوري چې کوم یو ده چې هغوی هېڅ ډول کیسونه نه لري امریکا سره. نو اول دغه کټګوري کسان چې هغوی ایسایوي کیس لري نو هغوی کولی شي چې هلته دفاترو ته مراجعه وکړي. نو د امریکا چې کوم هلته سفارت ده نو هلته دې ورشي. نو دغه کسان چې هلته ډېر وخت ونیسي، 3 میاشتې یا 2 میاشتې، نو برازیل کې دې پاتې شي. نو هلته مکمل هر څه د کیس پروسس کېږي. نو کولی شي مکمل فامیل سره هغوی لاړ شي امریکا ته لاړ شي. نو قاچاقي کوشش نه کوي. دا یوه کټګوري. نو بله کټګوري هغه کسان دي نو چې هغوی هیڅ ډول
فرض مثال امریکا سره کار نه ده کړی، کوم ډاکومنټ نه لري، نو هغوی کولی شي چې د امریکا ویزه دا خلک هم کولی شي چې اپلای وکړي. چې کله اپلای یې وکړله، اپاینټمنټ یې واخیستله، نو یو لړ اسنادونه دي چې هغه اسنادونه باید دوی جوړ کړي. نو اسنادونه دوی جوړ کړي، دوی کولی شي د بزنس ویزه واخلي، او یا که چېرته ویزټ ویزې دپاره هم اپلای کوي، نو دوی ځان ته اسنادونه پیدا کړي. یا بعضې خلک دي چې بعضې په بزنس لري هغوی، نو هماغه بزنس مکمل هغه اسنادونه کولی شي چې هلته شو کړي. نو که چېرته تاسې د بزنس اسنادونه یا کوم داسې ادارې سره تاسې کار کوئ چې هغه یو پرمختللې اداره وي، فرض ایز ا منیجمنټ، ایز ا منیجر، تاسې په غټ پوزیشن کې تاسې کار کوئ، نو هغه اسنادونه تاسې ورته ښودلی شئ، نو داسې خلکو ته بیا امریکا ویزه ورکوي. نو تاسې بیا کولی شئ د برازیل څخه تاسې نو په قانوني ډول باندې د امریکا ویزه واخلئ او تاسې لاړ شئ، په فلایټ باندې امریکا ته تاسې لاړ شئ. نو کوشش مه کوئ چې تاسې په غیر قانوني ډول باندې راشئ. او بله خبره په دې کې یو مهمه خبره چې بعضې خلک راځي، فرض مثال د ترکیې څخه راځي یا د نورو مملکتونو څخه د برازیل ویزه هغوی اخلي، یا د ترکیې پاسپورټ هغوی لري، یا ډېر افغانان دي چې هغو سره د ترکیې پاسپورټونه موجود دي. نو هغوی کولی شي چې د ترکیې څخه فرض مثال راشي برازیل ته، د برازیل څخه هغوی کولی شي د مکسیکو ویزه هم واخلي. نو که چېرته مکسیکو ویزه اخیستلی شي، بیا د لاړ شي فرض مثال مکسیکو ته، چې مکسیکو ته لاړل، بیا د CBP1 پروسې ته اپلای وکړي. غیر قانوني مه ورځئ، کوشش مه کوئ غیر قانوني تاسې کوم مملکت ته لاړ شئ. نو چې کله مکسیکو ته ورسېدلی، CBP1 ته اپلای وکړئ، په قانوني ډول باندې تاسې ورشئ امریکا ته. نو غیر قانوني کوشش مه کوئ. نو CBP1 پروسه چې کله تاسې د مکسیکو ویزه ته ولرئ، نو ته کولی شي CBP1 پروسه په مکسیکو سیټي کې اپلای وکړئ، هلته به کښېنئ، یا به هفته کې، یوه میاشت کې، یوه نیمه میاشت کې به درته CBP1 پروسه کې به درته چې اپلای دې کړي وي اپروف به شي، او په قانوني ډول به امریکا ته لاړ شي.